محترمو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قران کریم تفسیر او ترجمه درس ته. سورة بقرة او يوصل درأتين آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. زموږ او ستاسو د دین اسلام پنځه بنیادی داسې قوانین سته یا داسې ستنې سته یا داسې میلان سته چې د اسلام اساس هغه پنځه شیان ښودل شوي دي. اول د دین اسلام د اساساتو څخه اول بنیادی اصل هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل دي، یا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. دا کلمه توحید یا کلمه شهادت ویل دي. دا د ټولو اعمالو یا کارون لپاره داسې یو مثال لري لکه د انسان د بدن لپاره چې روح دی. ځکه نو که انسان مسلمان یا مؤمن نه وي د هغه ټول کارونه بیکاره دي، ضایع دي، ثواب نه باندې ورکول کیږي. د دې څخه وروسته د ایمان او د توحید او د اسلام راوړلو څخه وروسته انسان مکلف دی چې د لمانځه پوره پابندي وکړي، او د هغه څخه وروسته بیا انسان مکلف دی چې زکات ورکړي. په څلورم قدم کې انسان بیا د دې پابندي باید پر ځان باندې ولري چې روژه ونیسي او د روژې د میاشتې چې دې 96 ورځې وي په دې کې د سهار څخه تر ماښامه پورې خپل ځان د خوراک څښاک او د کورداري څخه راوګرځوي. په پنځم قدم کې هغه د حج مسله ده چې کله پر انسان باندې فرض سو دومره قدر مال یې ودرلودی چې د تللو او بیرته راتګ خرچه پکښې ځایېدلی سوای، د خپلو بچیانو خرچه هم پکښې ځایېدلی سوای. په دغه صورت کې پر انسان باندې د اسلام د بنیادي ارکانو څخه پنځم مهم رکن هغه د حج فریضه ده یا د حج د فریضې ادا کول دي. نو خبره خو په نورو ځایو کې د کلمه توحید یا د کلمه شهادت په نورو ځایو کې ان شاء الله تعالی کوو. د لمانځه خبره به څه نه څه تاسو ته سوې وي، او د زکات په باره کې به هم ان شاء الله تعالی پر خپلو وختو باندې تاسو ته ډېر احکام ښودل سوي وي. خو پاتې سوله نن درس چې د روژې دی او الله رب العزت پر بندګانو باندې روژه فرض کړې ده. ښه خبره خو به دا وي چې د روژې د راتګ سره سم انسانانو ته د روژې په باره کې ډېر ترغیبات ورکول سي او تشویق سي. خو زه یوازې هغه ترغیبات کافي ځکه نه بولم چې خو بې له هغه انسانان نیسي. راسئ چې په دغه شپو او ورځو کې چې د انسان مشکلات بالخصوص داسې مشکلات چې د انسان په نفس کې ځای لري او هغه شهواني مشکلات دي، انسان د خپل خوندو څخه په عذاب دی. په دغسې وختو کې په میاشت کې د درو ورځو د ایام بیض 14 14 15 تاریخ د روژې پابندي وکړو. په هفته کې د 2 ورځو د دوشنبې او د پنجشنبې د روژو نیولو پابندي وکړو. دا به ښه خبره وي. یو رقم روژې خو هغه انسانان نیسي چې هغه مسلسل دوامدار دي. مسلسل دوامدار روژې مولانا عاشق الهی صاحب رحمه الله تعالی لیکلی دي، وای د انسان داسې عادت وګرځي لکه روزمره خوراک پر انسان باندې تاثیر نه کوي. ځکه نو مسلسل روژې بلا فاصله ماتی نه یوه ورځ هم نه خوري بې له اخترو څخه، دا هم مکروه او سی عمل نه دی. داسې روژې باید ونیول سي لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیولې. که څوم په اول سر کې پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میاشت کې دغه 3 روژې څه فرضیت یا وجوب ته برسېدلې، خو وروسته د الله رب العزت نبی د روژې نیولې تر څو خپل امت ته د تعلیم ورکړي چې تاسو هم په میاشت کې د دغو 3 روژو پابندي کوئ. یو خو به ان شاء الله تعالی روژه په هر میاشت کې کم از کم لږ تر لږه دغه 3 روژې نسو. الله دې وما ته هم توفیق راکړي. په دې کې زه هم تر تاسو ډېر کمزوری یم. او په دویم قدم یا په دریم قدم کې به په هفته کې د دوشنبې او د پنجشنبې ورځ روژه به نیسو. په دې کې زه تر تاسو تر هغه لا کمزوری یم. دا زما غلطي ده. خو یو شی دا چې د دې موږ یو څه وخت پابندي وکړله د یو مسلې ته راځم، ځکه نو دغه عمل ذکر کوم، کنې باید ذکر یې هم نه کړم.
هغه دا و چې موږ د ډیرو نورو خدمتو څخه به شاته پاتې سو. د انسان پر ذهن تاثیر کوي، د انسان پر جسمانی وضعیت باندې تاثیر کوي. نو بیا ملګرو دا مسله ماته وویل چې وبه ګورو دا تیر اختر د لوی اختر د 10 ورځې روژې نه وي، دا ملګرو په دا لفتا کې د ځینو ملګرو ونیولې، موږ ونیسو وای په دې خاطر باندې چې موږ خلکو ته ترغیب ورکوو. داسې نه وي چې لکه وای نورو ته ترغیب ورکوه خپل نو منیسه، یا په اول سر کې به موږ شروع کو خلک ټلیفون نه وکړي چې سنت دې نه دي ثواب لري او کنه معلومات نسی، نو ورته وای چې وو نو خبره باره تاثیر هم کوي. نو ملګرو مسلې حلولې چای به هم نه وي او هېڅ به نه وه، بس ناکه به وچه خوله سره ناستو. یو ملګري دا وویل چې دا مسله باید وګورو آیا ښه کار کم کار دی. نو بیا مختلف اقوال و چې دغه روژې خو په ځان کې یقیني باعث ثواب دی، ډیر فضیلت او ثواب پکې پروت دی په دغه 10 روژو کې. خو دا بل طرف ته چې د انسانانو اجتماعي خدمت دی، د ټولو ګډ او مشترک خدمت دی، دا تر انفرادي خدمت یا در انفرادي کار ثواب لري. یو سړی ځان ته ګټه رسوي، انفرادي شخصي ګټه ځان ته رسوي، بل طرف ته بیا دغه انسان اجتماعي او ټولنیز او په ګډو مشترکه فایده نورو انسانانو ته رسوي، دغه ثواب ډیر دی تر هغه که څوم هر انسان ضرورت په دې ته لري چې خپل شخصي انفرادي ثوابونه ډیر سي داسې کارونه وکړي. نو بالاخر ملګرو ویله چې بیا به په دې کې پوره معلومات نور هم کوو، زموږ لپاره ښه کار دا دی. نو زه خو کمزوری یم یقیني په دې کې، خو ترغیب په دې هم در کومه چې په تاسو کې که داسې څوک وي هغه طاقت د دې ولري نو د دې روژو انتظام وکړو او راڅخه پاتې نه سي. خو یو علاج چې د نن عصر د مشکلاتو لپاره الله رب العزت په قرآن کې ښودلی دی، هغه هم د روژې په دغسې الفاظو ویل دي. دا روژه نیول د ټولو مشکلاتو حل دی، لکه څنګه چې د انسان مالی مشکلات یا نور مشکلات الله رب العزت په لمانځه او په زکات باندې د انسانانو څخه لرې کوي، همداسې الله رب العزت د انسانانو ځاني یا نفسي مشکلات د دوی په روژو د دوی څخه لرې کولی شي. د الله نبی فرمایي که تاسو نکاح وکړئ ای د ځوانانو ټولنې په تاسو کې څوک طاقت د نکاح کولو ولري نکاح دې وکړي، او که چیرې طاقت نه درلودی نو هغه دې روژه ونیسي، ځکه چې روژه د سترګو لپاره ډیره حافظه، د سترګو د دید او د نگاه حفاظت کوي، همداسې د انسان د عورت لپاره ډیره خوندي او ساتونکې ده. انسان څخه هغه خوندونه ورکوي کوم خوندونه چې غلط ورته پیښیږي او غلط فکرونه وي. روژه یقینا د هغو مشکلاتو لپاره چې انسان یې په ځان کې لري بهترین علاج دی. په اوسني وخت ساینسدانان هم دې نتیجې ته رسېدلي دي که انسان غواړي چې د هغه معده دې فعاله سي، که انسان غواړي چې پر دماغ باندې بوج را نه سي، او که انسان غواړي چې د نورو مریضیو څخه بیا د اوسني وخت د امراضو نجوړۍ څخه ځان وساتي، یو ښه علاج دا دی چې هغه د روژې نیول دي. ځکه نو اوس په عیسایانو کې زما سره یو کتاب سته، عیسایانو کې ډېر ډاکټران و دې ته متوجه سوي دي چې دی او کوروالا په روژې نیسي، خوله یې مازې بنده کړې وي، نیت خو یې نه صحیح کېږي ځکه چې د اوله سره څخه دی اسلام نه لري، ایمان نه لري، ثواب نه باندې ورکول کېږي. خو دی دا وایي د مسلمانانو دغه عمل، د محمد صلی الله علیه وسلم د امتیانو دغه عمل د انسان د ناجوړۍ لپاره ښه عمل دی، ښه نسخه ده، نو استعمالوي او د دوی په وینا وایي زموږ څخه ډېرې مریضۍ ورکې سوي هم دي. الله رب العزت په دې آیات کې د روژې پوره بحث کوي. خو د دې پر ځای چې زه اوس بحث وکړم، زموږ ملګري مولوي محمد مجاهد صاحب الله رب العزت دې په عمر کې برکت ورواچي، موږ د یوه کال فارغ یو، دی هم ځوان عالم دی، الله استعداد ورکړی دی. یو کتاب چې اول کتاب د روژې په باره کې ولیکي او ما د لوی اختر احکام په باره کې ولیکي، د روژې ته چاپ سو، زموږ کتاب بیا لوی اختر احکام په نامه باندې اختر ته چاپ سو. نو هغه کتاب مفصل مکمل د لیکلی دی، د روژې مسائل او فضائل په نامه باندې کتاب دی، په هر کې پیدا کیږي، تاسو یې رانیسئ د شروع څخه په کومو توکي څنګه روژې وي، چا څنګه روژې نیولې، اوس به څنګه روژې وي، زموږ وظیفه څنګه ده، په دې روژې کې مکروه شیان څه دي، فاسد څه دي، قضا سته، کفاره سته، ټول احکام د په پوره تفصیل سره څېړلي دي او دا کتاب تصدیق موږ هم کړی دی، هغه تاسو کتلی سئ. که چیرې بیا هم په کتاب کتلو کې تاسو ته سوال و نو بیا تاسو سوال کولی سئ. د دې پر ځای چې اوس زه تفصیل وکړم، ښه خبره به دا وي چې ستاسو د جیبو څخه یو 540 افغانۍ زه راوباسم، هغه کتاب تاسو به رانیسئ، په خپلو کورو کې یې کښېږدئ. یوه خبره خو مې در دې دا هم را په یاد شوله چې تاسو د اوسني وخت د علماء کرامو خدمتونه چې دی د کتابو په شکل کړي د تصنیف او تالیف، تاسو حتما په کورو کې د ځان سره ولرئ. دا هم ستاسو د خپل علماء کرامو سره کومک دی.
او دا هم پشتیبانی ده. تاسو د دوی د شا په پسې یاست. یو کومک دا دی چې تاسو د دوی کتابونو تصانیف او تألیفات رانیسئ، دوی ته حوصله ورکوي، د دوی همت افزایی کوي او دوی ته زړه ورکوي. دا هغه څه دي چې دا کسان به نور هم خدمتونه کوي. نو دعای به ورته کوو او نیت او خبره به داسې هم نه کوو او داسې به د بخل څخه هم کار نه اخلو چې اوس نو پلانکي مولوي صاحب کتاب ولیکي، نو ما ولې نه دی لیکلی، زه باید کسانو ته ور ونه شیم. دا خو زه درته وایم چې ځای پر ځای پر موضوع باندې زموږ ملګرو کوم کتاب لیکلی دی، هغه زه تاسو ته درښیم چې دا کتاب تاسو رانیسئ. د روژې په باره کې مولوي صاحب لیکلی دی، تاسو هغه خریداري کولی شئ او ترلاسه یې کړئ. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي مؤمنان یاست، کتب فرض شوې ده علیکم پر تاسو باندې الصیام روژه. څه وخت فرض وله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړي مدینه منورې ته د هجرت پر 2م کال باندې روژه فرض وله. په تیرو امتو کې هم روژه نیول وه، خو البته د لمانځه او د زکات مسله چې سي هغه بدني عبادتونه دي. لمونځ بدني عبادت دی، روژه هم بدني عبادت دی، خو زکات بیا مالی عبادت دی. په مال باندې انسان کوشش کوي. حج بیا مشترک دی، هم د مال عبادت دی هم بدني عبادت دی. نو په هر صورت کې باید انسان د دغو عبادتو خیال وساتي. کما کتب علی الذین، لکه څنګه چې فرض شوې ده پر هغو کسانو باندې من قبلکم ستاسو تر مخه، لعلکم تتقون، شاید چې تاسو د ګناهو څخه ځان وساتئ. مفسرینو چې یوه خبره په ډېر ټینګار راخستې ده هغه دا ده چې روژه انسانانو په تاسو کې تقوا پیدا کوي. تاسو تقوا چیرې تلاشولی سي؟ یو د تلاش ځای دغه دی چې تاسو روژې نیسئ، لعلکم تتقون، په روژه باندې تقوا پیدا کېږي په ځان کې. څنګه تقوا؟ څنګه د حرامو څخه ځان وساتم، څنګه د درواغو څخه ځان وساتم، څنګه باید زما مجلس د الله رب العزت د عظمت د بیانولو او د نبی د سنت طریقې د بیانولو څخه ډک سي، څنګه باید زه د 4 ساعته د کپه د کبانې د الله رب العزت پر اوامرو تیر کم او د الله د نواهیو څخه ځان وساتم. هغه دا دی چې روژه په انسان کې تقوا راولي. تقوا عبارت په لنډو الفاظو کې د دې څخه ده چې د الله پر هغو کارو باندې پابندي کول چې الله بندگان امر کړي دي، دو کارو څخه ځان ساتن چې الله رب العزت منع ځینې کړی ده، دې ته ویل کېږي تقوا. تقوا نه لنګوټه لري، نه سپین کالي لري، نه ښکرونه لري، نه لاسونه لري، نه شکل او صورت لري. تقوا دغه ده. په نن عصر کې تقوا دا ده چې د الله د امرو پابندي کول، د الله رب العزت د نواهیو دو کارو څخه چې ته منع کړې ځان ګوښه کړي، ته ویل کېږي تقوا. بس دغه سړی زما ورونو مفسر هم دی او محدث هم دی، ولی هم دی، دیندار هم دی، مبلغ هم دی، مګر و پر قرآن او حدیث باندې عمل به خپل طریقه هم غواړي. څه علم ته ضرورت هم سته. هر عامی او جاهل انسان که د قرآن او د حدیث څخه احکام راواسي، د دې پر ځای چې ځان یوې کامیابۍ ته ورسي، ناکامۍ سره به مخامخ وي. لعلکم تتقون، شاید چې تاسو د ګناهو څخه ځانونه وساتئ. ایام معدودات، څو ورځې دي معدودات شمارل سوي، 29 یادې ورځې دي. هلته په روژه کې د روژې په میاشت کې نو کله کله انسانان حسابونه کوي، څه وخت د روژه کله به تېره سي. د روژې رئیس بیا څوک نه دي لیدلي چې میاشت ته دې ودرېږي او خپله دعا دې ووایي. میاشت ته دې ودرېږي، اللهم اهله بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربک وربنا الله هلال رشد وخیر. دا د اوس د 2مې خور یا ربیع الثاني میاشت راوختله، جارو ته مه ګوري، نوکانو ته مه ګوري. دا مسایل ما ټوله بیان کړي دي، ثبت سته، تاسو یې ترلاسه کولی سئ. پوړنې ته مه ګوري او مځکې ته مه ګوري، دا هېڅ شی نشته. خپله دعا سته، د الله رب العزت نبي راښودلې ده، هغه دعا ووایاست. اوبه مه ورپاشئ، هېڅ شی مه کوئ. د الله نبي چې میاشت راوخته، اللهم اهله بالامن والایمان، الهي د ایمان او د امنیتو د ښه وضعیتو حالت سلای را باندې راوخیږي، والسلامة والاسلام، سلامتیا او اصلاح هم د اسلام سلای را باندې راوخیږي. ربک وربنا الله، څونه ښه دعا ده. میاشتې ته انسان خطاب کوي چې ستا رب هم الله دی، زما رب هم الله دی. هلال رشد و خیر، الهی دا میاشت پر ما باندې د هدایت او خیر میاشت وګرځئ، نیکمرغۍ وګرځئ او ښه یې وګرځئ، د کامیابۍ وګرځئ، د نجات یې وګرځئ او د نورو ښو اعمالو د کولو میاشت وګرځئ. اوس که یو سړی او سپین سرې اوبه ورپاشي، بل ځوان بیا د ګوتو خپلو نوکانو ته ګوري، نوکان چې ورته وګوري دومره غټ سوي، 2 هفتې کار نه بدلودلی، سبا غونې غټ نوکان او یا پوړنې ته وګوري یا څنګه وګوري. زموږ دین اسلام د میاشتې د راختلو په باره کې دغه دعا راښودلې ده. دا یو خبره را په یاد شول، ښه ده چې ویې کړه. نو خبره مې دا کول چې د روژې په میاشت کې انسانان میاشت ته حساب کوي، مګر د روژې د تېرېدلو څخه وروسته دا د 6مه 5مه میاشت شروع د چا حساب نه دی کړی. کومه میاشت ده؟ تاسو راوښایاست.
خو اوس ما درته ویل ربیع الثاني دومه خور. تاسو ته خپل اسلامي میاشت در معلومې دي، زه تاسو ته وایم اسلامي میاشتې در معلومې دي، خو شمسي حساب کې اوس حد یا دل وخت ختمه شوی وي، یا حد میاشت شروع ده، دا در معلومه ده، دا هم اسلامي حساب دی. مګر هغه حساب چې هغه په ټولو اسلامي احکامو کې یا په اسلامي مسایلو کې یا په اسلامي حساباتو کې کاریږي، هغه دغه میاشت دي چې موږ او تاسو په اوله خور، په دوهمه خور، په درېیمه، په څلورمه یادوو، یا د حسن حسین میاشت یادوو. دا میاشت څه په یاد کې ښه دی؟ اسلامي میاشتې او اسلامي تاریخونه باید ستاسو په ذهن کې وي. متاسفانه پر دې باندې انشاءالله بیان لرو، خو الله رب العزت دې ژوند را نصیب کړي. فمن کان منکم مریضا، که څوک ستاسو څخه و مریضا ناجوړه او علی سفرین، یا پر سفر باندې روانو، هلته خو بیا روژې نسوی نیولی، مریض نسوی نیولی، مسافر نسوی نیولی. عدة نو شمارل دي من ایام اخر، د نورو ورځو څخه. څو روژې په سفر کې خوړلې دي؟ لس. کور ته چې راغلي 10 روژې به ونیسي. مریض وچوي وخوړلې 15-18 روژې چې جوړ شي، دا دې قضا یې راوګرځي. او تاسو که درڅخه خوړل سوي دي په ځوانۍ کې یا په مریضۍ کې درڅخه خوړل سوي دي، اوس یې دستي راوګرځوئ. د نن څخه بس ولاړاست، دستي پیشلمیان وکئ او نیت وکئ چې زه د سبا څخه قضای روژې راګرځو. ښځو ته هم دا خبره ورسوئ چې د خپل ناجوړۍ په وختو کې روژې ځینې قضا سوي وي، یا کشنه یې زیږېدلې او پیدا سوي وي، هلته روژې ځینې قضا سوي وي، نو بس پاته روژې را باندې دي، روژې را باندې دي، روژې را باندې دي، روژې په دغه کې بس وختونه پر تېر سي، اخر یې هېرې سي. روژې باید فورا راوګرځول سي، که ستاسو څه قضا سوي دي هم یې راوګرځوئ. وعلى الذین، او پر کسانو باندې یطیقونه چې د روژې نیولو طاقت لري، فدیه ورکول دي، طعام مسکین ته د ډوډۍ دا ورکوي به. مثلا یو سړی مریض سو، طاقت یې لري نیولی سي، مګر یو عذر ورپېښ سو، ډېر سپین ږیری سو، ډېره سپین سرې سول ښځه، او کم وسه سو، ضعیف سو، نیسوی نیولی، نور توان او طاقت نور سره په هېڅ باندې نه پوهېدی، نو قرار د یوې روژې پر ځای باندې باید مسکین ته ډوډۍ ورکول سي. نیم من غنم چې 100 کالدارې به تقریبا کېږي، 80 یا 80 افغانۍ. خو په دې ځای کې یوه مسله بله راپیسوله، پر نیم من غنم باندې هم کسان چې کله ټلیفون معلومات کوي، څو کېږي مولوي صاحب؟ 100 کالدارې به کېږي، څو افغانۍ کېږي؟ 50 به کېږي، یا و ټپه څو ده؟ په دې وخت کې هم پوښتنه کوي د 100 کالدارو پر ځای باندې 100 افغانۍ ورکوي، که نیم من غنم دي 1 من ورکوي، پروا نشته. فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع، نو که څوک وکي خیرا، د خیر کار زیات ورکي، نفلی خیرات ورکی، یا تر خپل ټاکلي مقدار یو څه اندازه زیاته ورکړل، فهو خیر له، دا د لپاره بهتر کار دی. د یو مسکین پر ځای 2 ماړه کړل، د 2 پر ځای 3 ماړه کړله، بیا پروا نشته. وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، وان تصوموا، او که تاسو روژه ونیسئ، خیر، دا ښه خبره ده، لکم ستاسو لپاره، ان کنتم تعلمون، که چیرې تاسو پوهېږئ. که مریض روژه نیول ښه خبره ده، که مسافر پر لار روانو روژه نیولی سوی ښه خبره ده، مګر د معمولي بهانې په خاطر باندې روژه قضا کول بد کار دی او ښه کار نه دی، بلکې په دې کې مړانه او غیرت کول پکار دی. خو ورځ په ورځ چې کله ځوانانو ته کتل کېږي، هغه کسان چې هغه د شرابو د څښلو سره عادت سوي دي او د نورو بدو او یا ګناه کارو سره عادت سوي دي، لیدل کېږي په سترګو باندې چې هغه د روژې، د فرضي روژې پابندي نه کوي، چې جای کې چې دی د نفلي یا د واجب یا د نظر روژې پابندي وکړي. شهر رمضان الذي، میاشت د روژې هغه میاشت ده، انزل چې نازل سوی دی، فيه د روژې په میاشت کې القرآن هدى للناس، دا قرآن ښودونکی دی و خلکو ته، وبینات من الهدى، او دغه قرآن کې واضح آیاتونه دي، من الهدى د شرعي احکامو څخه، واضح او ښکاره معجزې سته، آیاتونه سته چې هغه تاسو ته احکام درښیي، والفرقان، او داسې آیاتونه سته چې هغه د حق او باطل تر مابین تفریق راولي، جدایي او جلاوالي راولي. یوه خبره خو موږ دا اورو، تاسو اورېدل دي چې قرآن کریم 23 کاله کې نازل سوی دی. څو کاله کې؟ په 23 کاله کې. هر کال جبرائیل علیه السلام ټول قرآن کریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکراراوه. په آخري کال 23م کال جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قرآن کریم بیا ور اورولی دی، چې ټوله او وینا یا اوریدله 24 واره کېږي، په 23 کاله کې نازل سوی دی. او دلته بیا الله رب العزت فرمایي چې د روژې په میاشت کې نازل سوی دی. څه مطلب؟ مفسرین علیهم الرحمه فرمایي چې آسماني دنیا ته الله رب العزت چې قرآن را لېږلی دی، دا د روژې په میاشت کې، د هغه ځای څخه بیا لږ د ضرورت مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام راوړي. فمن شهد منکم الشهر، نو که څوک وویني ستاسو څخه شهر میاشت، فلیصمه، نو روژه دې ونیسي. د دې ساده مسله داسې ده، یو سړي میاشت ولیدله،
چې دا د روژې میاشت راوختله بس روژه دې ونیسي. ومن کان مریضا او علی سفر، په دې کې یو څو مسلې چې زه اوس لا بیان کوم هغه دا دي. کله کله انسان میاشتې لیدلې نه وي خو انتظار دا کوي چې و د سعودي عربي وویني نو زموږ روژه به ورسره ونیسو او که یا دا به سوي او که به نه یې سوي. فقهای کرامو یا زموږ د مذهب علمای کرامو دا مسله رامنځته کړې ده چې مطلع یا مطالع چې د کم ځای څخه میاشت د روژې راخیږي یا د لوی اختر آیا هغه اعتبار لري که نه لري. اوس هغه ملکونه چې هغه مغرب ته نږدې دي هلته میاشت ژر لیدل کېدلی سي بنسبت وهو مملکتو ته چې هغه د غرب د طرف څخه رالیري دي لکه افغانستان او داسې نور. صحیح سو. اوس نو ځینې فقهای کرام فرمایي وایي هغه مطلع چې میاشت ځین راختلې د هغه اعتبار لري، لهذا که چیرې اسلامي ملک میاشت ولیدل د نورو ټول لپاره د یوه اسلامي ملک لیدنه کافي ده د میاشت په باره کې. ځینې علمای کرام بیا فرمایي وایي یا داسې نه بلکې حالات او شرایط ټوله بدل سوي دي، تبدیلي پکښې راغلې ده. د هر ملک لپاره خپل مطلع یا د میاشتې د راختلو ځای اعتبار لري. هر اسلامي ملک که ولیدل دا د هغوی لپاره د اعتبار وړ خبره ده، بل ملک لپاره نه ده. ولې؟ وایي هر ملک قاضي لري، هر ملک امیر لري، هر ملک بادشاه لري، لهذا هر اسلامي ملک باید ځان ته داسې یو کمیټي او داسې خلک ولري چې هغه د میاشتې د لیدلو لپاره انتظار باسي. خو دومره انتظار هم نه لکه دغه د افغانستان همسایه ملک چې باسي چې 3-4 ورځې پر ناوخته سي، او نه دومره تلوار لکه زموږ ده چې د سعودي تر مخه ملا کله کله نیولې وي. په دا مابینځ کې به احتیاط کوو که څوم د سعودي په خبر باندې موږ او تاسو روژه ونیسو زموږ او تاسو په روژه کې خرابي نه راځي. اما کله کله داسې پیښه سوې وي په وارو وارو باندې چې اوس هم پر خلکو باندې د هغو کلو چې زه در یاد کمه روژې باندې دي هغوی باندې ناوخته سوي وي، اصلي خبرې انسانانو ته د اولې میاشتې نه یې ورکړي، یوه په اصلي معنا باندې حقیقي روژه خوړل سوي وي. خو فرض ده، فرض چې کله پاته سي قضا لازمي ده باید څوک یې ونیسي. او پاته سول دا خبره چې زموږ او ستاسو ملک خو نو وایي هېڅ انتظام یې برابر نه دی، څه وکړو او که یې ونه کړو. اوس خو تاسو ماشاءالله تر ټولو ښه سرمایه تعلیم اسلام ولسي رادیو لري، دا په هر څه باندې خبریږي، حتی په خارج او په نورو ملکو کې هم اورېدونکي لري، او تاسو خپل علمای کرام د دې تر څنګ لري، د هغو سره معلومات کوئ، جنجالونه نه. همیشه چې موږ د روژې د میاشتې د نورو کسانو څخه وایي موږ وایي ټي وي مو ولیدل خبر ته ناست وسو، هلته یو مشکل دا موږ ته راپېښ وي چې دوی په پوهېږي نه خبرونه که عربي نیولي فقط مازې هلته هلال ذکر سي. هلال خو نو ده اورېدلی وي هلال احمر سره میاشت، وای هغه د میاشتې وویل بالا دستي خبرونه بند کړي، رادیو بند کړي، بس ټلیفونونه شروع کړي، وای میاشت یې یاده کړل. هغه نو دا ویلي وای موږ میاشت نه ده لیدلې، هغه نه لیدلي دی نه پوهېږي، مازې میاشت باندې پوسوي خبر نشر سي. او څوک بیا په خبرونو پوهېږي، د کابل څخه خبر نشر سو په خبرو پوهېږي نه د کومې خوا څخه، څوک بیا پر نیمایي ورغلي. ښه خبره زما ورونو دا ده د دې پر ځای چې تاسو د رسنیو څخه کار واخلئ، د خپلو اسلامي مراکزو څخه کار اخلئ په دې شپو او ورځو کې. بس دا زما د یو وصیت غوندې بولي یا مشوره غوندې، مشوره به درته وایم، مشوره غوندې خبره ده چې تاسو د رادیو په څنګ کې لري د هغه سره په تماس کې سي، د مولوي صاحب سره یا پر خپلو باوري علمای کرامو باندې باور او اعتماد وکړئ، د هغو څخه پوښتنه کوئ. او ځینې دغسې لکه د زنګله خلک، د سرخاب خلک او پنجپای خلک، د ګلستان خلک، چمن خلک، دا نه افغانان پراته دي، دا نو زنګله په یوه حصه کې هلته یو قوم پراته دي افغانان یې اختر کې دا بل ته چې ورسي بیا روژه سپېرې خولې یې نیولي، اول بیا لاسونه سره کړي، بس اختر دی، کاسې دي، غوړي دي، ګرد د شانې سره ایستلي وي. اوس دا څنګه عمل دی؟ نو زه دا خبره درته کوم چې تاسو په کم ملک کې اوسېږئ د هغه ملک سره روژې نیسئ، په کم ملک کې چې اوسېږئ د هغه ملک سره روژې نیسئ، ولې تاسو پابند د هغه ملک د قوانینو یاست. دا خبره ما تر مخه هم کړې ده، نن یې هم کوم. په کم ملک کې چې یو قانون وي هغه قانون د شرعي اصولو احکامو سره ټکر نه وي، هغه قانون پر ځای دی، انسانان یې باید احترام وکړي. کم ملک چې یو قانون سته هغه قانون که د شرعي اصولو سره ټکر نه وي هغه احترام لري. کتابو کې دا مسله راغلې ده. نو کم ملک چې هر څوک اوسېږي د هغه ملک اتباع دې وکړي. دا نو څه معنا چې یوه ورځ یې دلته در مخه ده او هلته بیا وروسته کړې ده، یا ولا که زه افغانۍ یم د خپل افغانستان څخه ترتیب نه اړومه. ښه نو سوال دا دی نور ځایو کې هم دونه پر افغانستان باندې عاشق یې و، هلته بیا نسته خبره. د سبا چې اختر سي نو د افغانستان تر مخه اختر کړي یا بل نور ځایونه چې ورسره دغه سو پر افغانستان د عشق مسله او د مینې محبت مسله که راسي په نورو ځایو کې بیا دا یې دی، په یوه روژه کې په یاد دی. خیر. ومن کان مریضا او که څوک مریض او علی سفر یا په سفر و فعدة نو شمیرل دي من ایام اخر د نور ورځ څخه
بیا دا خبر الله رب العزت تکراروي چې د ناجوړي په وخت کې روژه نسي نیولی، د سفر په وخت کې د روژې وس او توان نه لري، چې کله کورو ته راورسېدلاست یا جوړ سولاست نو بیا پاته سوي روژې ونیسي او قضا یې راوړي. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. یرید اراده لري الله رب العزت بكم ستاسو په باره کې یا پر تاسو باندې اليسر د اسانتیا. الله ستاسو لپاره اساني پیښوي او اساني درته جوړه کړې ده. ولا یرید او الله اراده نه لري بكم پر تاسو باندې العسر د تنګي، الله پر تاسو سختی نه راولي. کچې دا اوس په سفر کې دا روژې نیول لازمي وای نو څومره ګران کار وای. خدای وا خبر هم را پیاد سوله چې ډیر کسان د دې لپاره چې د روژې څخه ځان وباسي، ځان ګسره ورته ټینګ نه کی وینه نیسي، نو د دوبي په سرو غرمو کې یا په اوږدو ورځو کې سفر وکړي، باره نو بیا نه نیسي، بله روژې چې راورسېدل بیا سفر کوي. بله د دې لپاره چې د روژې څخه ځان انسان د سفر په خاطر باندې خلاصي، دا عزیمت نه دی، دا مړانه نه د غیرت نه دی، بېغیرتي ده. ولې که تاسو اوس شپې او ورځې سهار غرمه او ماښام د ورځې په جریان کې په هر دقیقه او ثانیې کې خوراکونه او تشاکونه کولی سي، نو دا د رب العالمین احسان وبلئ چې ستاسو د صحت الله رب العزت هم خیال ساتلی دی او تاسو ته درس درکړی دی. یو څو شپې ورځې او تیرې بسي، په دې کې انسانان نفس تنګې سي او زارترکې سي، داسې خسته یي، داسې ستړي یي. دېرش ورځې یوه میاشت دا نو د الله رب العزت د رضا لپاره کم کار دی، اسانه کار دی، ګران کار خو نه دی. ولتکملوا العدة او د دې لپاره چې تاسو پوره کړئ العدة شمیر یا شمیرنه د روژې څونه مو په کور کې نیولې وې، په سفر کې څو قضا سوي وې وینسي قضا یې راوړي تر څو خپل اصلي تعداد پرسي. ولتکبروا الله او د دې لپاره چې تاسو الله یاد کړئ په لوی سره علی ما هداکم پر هغه څه باندې چې الله رب العزت تاسو ته ښودلي دي، الله سمه لار در وښودل. ولعلکم تشکرون او شاید تاسو شکر ادا کړئ. د روژې د فایدو څخه بله اساسي فایده دا ده چې په تاسو کې د شکر ماده زیاتیږي او په تاسو کې د نعمتو د شکر ویلو هغه اصلي صفت زیاتیږي. الله رب العزت چې د عمل کولو توفیق و موږ او تاسو ته نصیب کړي.